بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره موږ د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین سیرت بیانو او شروع موږ د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه کړې وه، بیا ورپسې د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سیرت شروع شو او د عمر رضی الله عنه په سیرت کې بعض خبرې شوي او ډېرې پاتې دي. اخرنۍ خبره دا بیانېده چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه په څه طریقې سره اسلام قبول کړی او دا چې د هغه په باره کې بعض ایتونه قرآن کې نازل شوي دي د بعضو مفسرینو د قول او د رای مطابق. عمر بن الخطاب رضی الله عنه مخکې د دې نه چې موږ د هغه د هجرت قصه ذکر کو، هغه انسانو چې د رسول صلی الله علیه وسلم پوخ ملګری و. یو ګوره ملګری یو پوخ ملګری، فرق څه دی ملګری او پوخ ملګری؟ عام او خاص. عام او خاص هم بیا وضاحت کوي چې عام او خاص څه مطلب شي. وفادار خو ټول دي. نه او ټول ملګری چې ملګری یې دی به وفاداري. یو قاصد په خوله ملګری چې ملګری یې دی به وفاداري، زړه ته به نږدې. لازم ملګری زړه ته نږدې ځکه خو ملګری زموږ اجرا خاصه ته وایي. بارک الله فیک. دی جواب دی. هغه ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم چې تقریبا هر وخت به ورسره و. بعض ملګري داسې چې دا یعنې ستا ملګری دی ټول ژوند ملګری هر وخت تا سره نه وي. بعض داسې چې دی اکثر وخت تا سره وي. صحابه کرام په دوی کې بعض صحابه کرام هغه دي چې هغوی ډېر وخت د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېر کړی، بعض هغه دي چې هغوی څه وخت تېر کړی دی. دا خو نشو کېدی چې د ابوبکر صدیق نه والا او د کشر صحابي پورې ټول د سهار نه ماښامه پورې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست دي. داسې خو نشوه کېدی. کېناستو بعضو اوقاتو کې او نور بیا خپل مصروفیاتو، خو بعض هغه چې هغوی ډېر وخت د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېر کړی دی د ابوبکر صدیق موږ خبره نه کوو، خو په اولنیو کې دی او په آخرنیو کې لازم به د هغه بحث کې. خو عمر بن خطاب رضی الله عنه هم په هغه صحابه کرامو کې دی چې ډېر وخت د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای تېر کړی. دې ته وایي شدت الملازمه، یعنې ډېر وخت تېرول د هغه سره. او په دې کې یو روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، هغه وایي وضع عمر بن الخطاب رضی الله عنه على سریره. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله وفات شو دنیا نه لاړ او شهید شو، نو په دې کټ کې پروت و، په کوم کټ کې چې مړی پروت وي. فتکنفه الناس، دا خلک ګیر چاپېره د امیر المؤمنین نه راتاو شوي، یدعون دعاګانې غوښتي، ویثنون علی، او د هغه صفتونه یې کول، هر چا د هغه ښه شان بیانو. دا مؤمن دی چې د ده ښه شان بیانېږي په وروستنو کې او د ده ښه تذکره پاتې شي په خلکو کې. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دا خلک را جمع شي مخکې د دې نه چې هغه اوچت کړی شي، کټ کې پروت و، خلک راغلي و، چا یې صفت کو، چا دعا کوله، چا څه وي چا څه وي. نو عبدالله بن عباس وایي زه هم په دې ګڼه کې ولاړ وم، خو اچانک یو کس ناڅاپه زما په دې اوږو باندې لاس کېښودو او سيوي چې ما وتوکتو فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، هغه علي بن أبي طالب رضي الله.
فترحم على عمر، نو هغه دا وویل الله دې رحم وکړي په عمر باندې. دا د شیعګانو روافظو چې کومه دښمني یې ده په منځ کې جوړه کړې ده که نه، داسې د دوی خپلې ډکو وسلې دي. دا د هغوی خپل تاریخ دی. دا د دوی د یو بل سره سمه ورورولي وه، سمه ملګرتیا وه. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دپاره یې دعا وغوښته، بیا یې دا ووایي وایي ستا نه وروستو داسې کس تا نه دی پرېښودی چې زما دې دا ارماني چې د ده د عمل په شان عمل وکړم او په دغه عمل سره الله ته مخامخ شم. یعنې ستا نه بعد داسې څوک نشتی چې د هغه د عمل په باره کې زه دا ارمان وکړم چې یا الله ما هم داسې عمل کړی وی او په داسې عمل سره تا ته مخامخ شم لکه څنګه عمل چې عمر بن خطاب رضی الله عنه کړی. وایم الله، او زما دې په الله قسمي، زما دا یقین د مخکې نه ان یجعلک الله مع صاحبیک، چې الله به تا د خپلو ملګرو سره یو ځای کوي. ملګر نه مراد د رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. وذاک، په دغې وجه دا ده ما دې لپاره د حدیث وی انی کنت، ما به دا خبره اسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما به د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ډېره اورېده. جئت انا وابو بکر وعمر، زه رالم او ابوبکر راسره و عمر راسره. ودخلت انا وابو بکر وعمر، او موږ راننوتو زه وم ابوبکر و عمرو. وخرجت انا وابو بکر وعمر، او موږ ووتو زه وم ابوبکر و عمرو رضی الله عنهما. یعنی مقصد د خبرې دا دی چې د اکثر وخت د رسول صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی. د رسول صلی الله علیه وسلم ژبه په دې عادت شوې وه چې زه رالم ابوبکر و عمرو، زه لاړم ابوبکر و عمر راسره و، ما ورته وویل ابوبکر و عمر ولاړو، زه خو یې منم ابوبکر و عمر یې مني. دا قسم الفاظ باقی وي. او روایت کې داسې راځي، امام ترمذي رحمه الله راوړی دی، عمر بن خطاب رضی الله عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسمر مع ابي بکر فی الامر من امر المسلمین. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم شوګیره وکړه، ټوله شپه به ناست و د ابوبکر صدیق سره د مسلمانانو د دې مسلو په باره کې به د هغه سره خبرې اترې کولې. وانا معهما، او زه به ورسره هم ناست و. د شپې چې شپه د سره شوګیرۍ دا خاص ملګری. نو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی به ناست و په دغه ځای کې. عمر بن خطاب رضی الله عنه د مسلمانانو مشر دی وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او د رسول صلی الله علیه وسلم هغه جرأتمند شاګرد دی چې د هغه هره خبره به یې منله. او بیا ویم چې عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دومره لوی سړی الله جوړ کړی دی، دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم سره د شاګردۍ د لاسه، او چې ده دا شاګردي نه وی کړې او الله د توفیق نه ورکړی، نن به چا پېژندی نه. د تاریخ په پاڼو کې به د سره د ده ذکر راغلی نه وي، او یا که ذکر راغلی وي په بدو به راغلی وي. خو دا سړی چې دومره لوی سړی ته الله جوړ کړی دی، نو دی د چا په شاګردۍ کې پاتې شوی دی. او اکثر به رسول صلی الله علیه وسلم د سره مشورې هم کولې. اوس ګوره یو سړی چې په خپله هوښیاري که نه، موږ کې زموږ په دې وخت کې چې یو سړی په خپله هوښیاري او دا هوښیار د چا سره مشوره کوي، پوه شي چې دا سړی ښه هوښیار سړی دی چې هوښیار ورسره مشوره کوي. نو بیا سم خیال دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امتي سره مشوره کوي، دا امتي به څومره اوچت امتي، او هغه د هر چا سره مشوره خو نه کوي. سړی موږ د هر چا سره مشوره نه کوو. دا خو نه چې هره لاره کوڅه کې څوک تېرېږي ته ورسره مشوره کوي، قصه راوالي. نو چې هغه مشوره به هغه عامو صحابه کرامو سره هم کړې ده، خو په دې صحابه کرامو کې بعض داسې چې د هغوی سره به اکثر مشورې کولې. دومره مشورې چې ټوله شپه به ورسره ناست و، خبره به یې کوله. مسلمانانو مسله به راله، رسول الله وسلم به د ابوبکر سره او عمر رضی الله عنهما سره اوږده شپه ناست چې څه وکړو، څه کول پکار دي، څه نه. یو به یو رایې وي، بله به بله رایې وي. رسول الله وسلم به بیا خپله خبره کوله، او په دې طریقې سره. نو دا نشي کېدی چې رسول الله وسلم د مکې ته مدینې ته هجرت کوي او عمر بن خطاب دی پاتې شي. د هجرت کړی دی، او د دې د هجرت ناشنا واقعه ده. یو روایت کې داسې راځي په سیرت کې په صحیح سند سره چې عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي کله چې موږ د هجرت اراده وکړه مدینې ته،
زوما يودوم كسو عياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه، دريمو هشام ابن العاص ابن وائل السهمي رضي الله عنه. من دريمو يوبر سر لوزوكو او دا صحیح قصه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د هجرت په صحیح سند سره کمزوري چې بیان شوی داګه ته اشاره کو. نو موږ درېوانو لوځو کو التناضب من عضات بني غفار، یو علاقې کې د راجمع کېدو موږ لوځو کو چې هغې ته التناضب ویلی کېږي، دا مکې ته نږدې ځای دی. هلته به راجمع کېږو د بنو غفار خاندان چې عضات تی الته. عضات په عربۍ کې هغه ځای ته وایي چې د سیلاب د اوبه پکې راجمع شوي یا د باران د اوبه د لږ کې راجمع شوي او ډېر وخت پرتي او اکثر خلک نه استعمالوي یا داسې، نو هلته به راجمع کېږو د بنو غفار قبیلې په دغه ځای کې. او موږ یو بل ته دا خبره وکړه چې کم یو سحر رانغی نو موږ به پوه شو، دا نور دوه به پوه شي چې یاره هغه دشمنانو بند کړی دی نه پرېږدي، ځکه چې مکې نه وتل ډېر ګران کار و په هغه وخت کې، ډېر ګران کار چې قریشو تتبع کوله، کتوي دا کسان لټونې کوي څوک وځي څوک نه وځي، نه یې پرېښودو خلک. نو موږ به انتظار د ملګري بیا نه کوو چې رانغی، معنی ده چې دی مشرکانو راګیر کړی ده او بس موږ به خپله لار ووو. سحر چې موږ ورسېدو نو عیاش هم راغلی او زه هم راغلی وحبس عنا هشام، او هشام هغه زموږ نه بند کړی شوی دی او په لوی امتحان کې هغه پرېوتی، په لوی امتحان کې سخت وفتن ففتتن او سخت عذابونه او تکلیفونه ولوی مشرکانو ورکړي. نو دا دوه ملګري کامیاب شوي دي چې دغه ځای ته ورسي، دا یو چې دی هغه بند کړی شوی د هغه نه دی رسېدلی. دلته دا خبره بعض علما دا خبره بیانوي په کتابونو کې هم شته او ډېره مشهوره ده، خو د سند په اعتبار سره کمزوري ده. هغه دا چې عمر بن خطاب رضی الله عنه کله هجرت کوو نو هغه اعلان وکړو په مکه کې چې څوک دا غواړي چې مورې بوره شي او یا بچي یتیمانان شي او ښځې کونډه شي نو هغه د ما سره دې وعدې نه اخوا میلاو شي او زه هجرت کوم. دا قصه سندن کمزوري قصه ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه زړور سړی دی کې شک نشته، خو په هغه ټیم کې زور هغه د مشرکانو دې کې هم شک نشته. نو دا ګران کار دی چې سړی عامو مشرکانو ته اعلان وکړي چې زه په دې لار باندې وځم او تا نه پرېږدي او زور د هغوی دی او ټول خلک د هغوی ملګرتیا کوي. نو ځکه بعض خبرې صحیح ده چې د سړي زړه ته ډېرې پرېوځي، یاره چې عمر بن خطاب دومره زړور و او دا یې کړي او دغه کړي، خو موږ به سند ته ګورو. د عمر بن خطاب زړورتیا موږ منو، خو په داسې قصو سره به هم نه بیانوو چې هغه قصې سند هغه انتهایي کمزوري. نو دغه قصه کمزوري دی چې هغه دا اعلان کړی، هغه په دې طریقې سره وتی دی چې دغه دوه ملګري ورسره دوه پټ وتی دی، ښکاره نه دی وتی. دا مې یاده کړې هغه پټ وتی دی، ښکاره نه دی وتی، او دا د هغه وخت سره لایق خبره ده. یعنې دا اوس عقل هم مني چې په هغه وخت کې حالات ډېر سخت وو، غټ غټ زورور خلک د قریشو هغه ښکاره نه شي وتی. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه به یوازې څنګه ښکاره وتی و، هغه هم په دې طریقې سره وتی. بیا د ده سره نور کسان ملګري شوي دي په لاره کې او تقریبا 20 کسان مدینې ته یو ځای رسېدلي دي. لکه بعضو علماو د هغوی نومونه هم ذکر کړي دي. هسې مثال په طور یو د ده ورور زید بن الخطاب رضی الله عنه، سعید بن زید، عمرو بن سراقه، د عمرو بن سراقه ورور عبدالله بن سراقه، واقد بن عبدالله، ایاس، عامر، عاقل، خنیس، او داسې نور یو څو صحابه کرام تقریبا 20 دي. بعضو علماو په تاریخ کې شمارلي دي د هغوی نومونه هم. قریشو ته چې به د هر چا پته ولګېده که نه چې دی هجرت کوي، هغوی له به لازم تکلیف ورکو او هغوی له به لازم یعنې په امتحان کې به اچول، ځکه د چا دا جرأت نه و چې ښکاره د مکې نه
وته دلته یو بله ناشنا قصه عیاش ابن ابي ربيعه رضی الله عنه کوم ځای کې تذکره شوې اوس یې تذکره وشوې عمر بن خطاب سره یو ځای تللی دی هشام بن کړی شوی د دې عیاش یو ناشنا قصه ده فایدې دپاره به یې ذکر کړو هغه ده کله چې دوی مدینې ته لاړو هجرت یې وکړو دا مسلمانان کامیاب شو نو ابو جهل او د هغه ورور حارث دا دواړه راووتو په عیاش ابن ابي ربیعه پسې او د عیاش ابن ابي ربیعه د دوی د تره زوی و د ابو جهل د تره زوی دی او ورور یې هم دی خو په مور کې ورسره شریک دی پلار کې نه د دواړه مدینې ته رالو دې ټیم کې ګورې له رسول صلی وسلم هجرت نه دی کړی ګوره ځکه چې هغه بلکل په اخره کې راغلی دی مدینې ته د صحابه کرام مخکې تللي دي سوای د یو څو نه نو دوی چې کله مدینې ته ورسېدو ابو جهل د ده په لټون کې سره د خپل ورور حارث په دوی پسې مدینې ته لاړ ورته یې وی ګوره وی عیاشه ان امك نذرت الا يمس رأسها مشط حتى تراك ستا مور منښته کړې د قسم یې خوړلی چې څو پورې ته نه یې لیدلی ویښته به نه منګزئ ولا تستظل عن شمس حتى تراك او سوري ته به نه کیني چې څو پورې ته نه یې لیدلی نو د هغه د زړه نرم شو مور خو موري نو عمر بن خطاب ورته عیاش یو خبره یاده کړه والله ما يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك دوی ګوره تا بوزي او په امتحان کې او په عذابونو او تکلیفونو کې دی اچوي فحذرهم نو هوښیار اوسه ګوره په دې خبرو مه دوکه کېږه او چې ستا د مور په سر کې کله سپږې وشوي که نه دا به یې لازم منګزئ او چې کله د مکې د نور سمه وواله که نه دا به لازم سوري ته کیني خو دوکه کېږه مه عیاش ورته ویې نه زما مور قسم کړی ده پرې چې دا قسم زی ته ورسي او زما هلته معلوم دی په مکه کې نو زه به خپل معلوم روالم او دا ما پسې راغلي ده او زموږ خپلوان دی ابو جهل او د ورور عمر ورته وی تا ته پته ده زما دې په الله قسم وي چې ګورې په قریشو کې زه په هغه کسانو کې یم چې مال الله ښه ډېر مال الله کړی دی نیم مال ستا او نیم زما خو مه زما کېته زما نیم مال دا ستا شو ستا په مکه کې مال دی که نه هغه نیم زما دا واله او مه زما کېته او زما هغه نیم ستا د هغې نه زیات تا چې مکه کې تا پرېښودی دی خو ته مه ځه هغه وی نه نه څه کوشش یې ورسره وکړو هغه وی زه ځم وایي زه چې ځې او زما نه منې نو بیا یو کار وکړې زما دا سورلۍ به بوځي یو اوښ ورته وښوي دا به بوځي فإنها ناقیة نجیبة ذلول دا داسې څاروی دی داسې سورلۍ دی چې د خپل مالک او چې له پاسه پرې سوري د هغه تابعداري کوي او تکلیف سړي له په سفر کې نه ورکوي نو فلزم ظهرها دا به نه پرېږدي ګورې دا قصه ګورې ټوله دلالت کوي د په هوښیارتوب باندې چې الله ربالعزت دله څومره پوهه ورکړې او زه بیا وایم دا هغه ځوان دی چې د جاهلیت په دور کې به د قریشو خبرې د جرګې مسلې مسایل په دې کې به دی تو راتو نو دی به لازم هوښیار سړی او بیا بله خبره ورسره څه ده د شپږویشتو کالو دی چې دا خبره ګوره هېره نه کوي دا د شپږویشتو کالو ځوان و چې د اسلام قبول کړی دی ښه فإن رابك من القوم ريب فانجو عليه او که کله په دوی باندې شکي شوي په لاره کې که نه نو په دې سورلۍ به خپې وباسي هغه وی صحیح دی دوی سره روان شو لږ سفر یې داسې چې وکړو نو د ابوجهل ورته وی زما دا سورلۍ مزه نشتي نو ته ما ځان سره به د خپله سورلۍ نه کښېنئ هغه ورته ویې ولې نه په سورلۍ باندې کښېنول څه ګټه خبره ده نو هغه د خپله سورلۍ کښېنوله چې ابوجهل هغې ته وروخېږي او په هغې سور شي نو څنګه چې دا سورلۍ کښېنوله او په ځمکه کښېناسته دغه دواړو وروڼو پرې حمله وکړه او دی یې وتړو بیا یې مکې ته وردننه کړو دغه شان تړلی او سخت عذابونه یې دله ورکړي دومره تکلیفونه یې وله ورکړي وو که نه او سهار یې دی مکې ته وردننه کړو د ورځې او دا یې وی مکې والو دا خبره یاده کړي
هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. د خپلو قمقلانو سره دا کار کوي لکه کوم کار چې موږ د خپل قمقل سره کړی دی. یعنې موږ دوکه قرآن وستو نو په دې طریقې سره کسان راولئ. دا یو قصه بیا راغلی وه هغه د عیاش رضی الله عنه په باره کې، حالانکه عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه ته نصیحت کړی و. بیا په مدینه کې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو نو د دې انصارو او د مهاجرینو په منځ کې ورورولي قایم کړې وه. ولې؟ د دوی څه نه و په مدینه کې، د مهاجرینو په مدینه کې هېڅ نه و. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هر مهاجر سره یو انصاري د یو سره ورور کړی چې ستا او د ده ورورولي شو. یعنې ته به د ده سره مرسته کې منډه به وي د هغه وخته پورې چې الله د یو لار راوباسي. دا ورورولي او بیا تاریخي ورورولي وه. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت به واورئ، بهې کې ما تفصیلا ذکر کړی و هغه ورورولي چې په دې کې ناشنا واقعات سره راغلي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه او عتبان ابن مالک الانصاري رضی الله عنه دا دواړه ورونه کړي وو. د ده نوم عتبان مشهور دی او ده ته عتبان هم ویله کېږي، دواړه صحیح دي، عتبان ابن مالک یا عتبان ابن مالک. او دا بدري صحابي دی، یعنی د بدر په غزا کې هم شریک شوی. د ده او د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې د دوی دواړو په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم ورورولي هغه قایم کړې ده. دا د ده د ورورولي اگر که دې کې یو نور هم تفصیل شته خو بیا به خبره رانه ډېره اوږده شي، ځکه خبره به پرېږدو هغه لږه موضوع نه بهر ده. خلاصه دا چې د عتبان ابن مالک رضی الله عنه او عمر بن خطاب رضی الله عنه په منځ کې ورورولي قایم شوې وه. اصل کې خو دا ټول ورونه وو، موږ ټول ورونه یو، خو دا خاص ورورولي وه. دا داسې ورورولي وه تاسو به تفسیر په درس کې اورېدلي مي چې د دوی په منځ کې میراث به هم تقسیمېدو. ګورئ یعنې چې کم یو به مړ شو او دنه به میراث پاتې شو نو د دې دا چې کم د ده ورور دی د ده به پکې برخه وه، بیا الله هغه مسله منسوخ کړه. دا داسې ورورولي وه ځکه چې په اوله کې مسلمانان کمزوري وو، ملک د هغوی داسې زورور نه و، طاقت نه و، نو په داسې ټیم کې ضرورت و داسې ورورولۍ ته. او هر ټیم کې دا یاده کوي دا خبره، هر ټیم کې مسلمانانو ته ضرورت دی که غواړي چې امت زورور پاتې شي چې د دوی په منځ کې مضبوطه ورورولي وي. او الله رب العزت سورت التوبه کې دا خبره ذکر کړې چې کله تاسو کافرانو ته مخامخ شئ، یا سورت الانفال کې چې کله تاسو کافرانو ته مخامخ شئ نو ډلې ډلې کېږئ به نه، فتذهب ریحکم، ستاسو دبدبه به ختمه شي، ستاسو طاقت به ختم شي، ستاسو رعب به ختم شي. د مسلمانانو د کمزورتیا نن سبا هغه ډېرې وجې دي. یو وجه هغه دا دی چې مسلمانان خپل منځ کې د هغوی ورورولي نشتي د اکثرو، او نه د یو بل سره د اکثرو اتفاق شتي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه خوب کې دا اذان هم لیدلی او کوم اذان چې د مؤذن وی او موږ یې اورو. او د هغې باره کې موږ تفصیل ذکر کړی د بلوغ المرام په درس کې او عمدة الاحکام په درسونو کې چې دا اذان څنګه مشروع شوی دی. امام ابو داود رحمه الله یو روایت راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی، د عبدالله بن زید الانصاري رضی الله عنه. هغوی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې موږ به یو ټلی، یو غټه ټلی به جوړ کړو چې هغې ته ناقوس ویله کېږي په عربۍ کې. ناقوس پخوا داسې ټلی و که نه چې یو به اوږد لرګی و، غټ لرګی به، او دا غټ لرګی به په اوړي کې لرګي والی کېدو. د دې نه چې به کوم آواز راوتو په هغې به خلک پوه شو چې یاره یو طرف ته موږ رابللی کېږو. او په دې باندې ډېره مشوره شوې وه چې څه چل وکړو، اور به لګو که نه ټلی به وو که نه بل په ښکر کې به اواز کو. او داسې ډېرې مسلې ذکر شوې وې خو په هغې باندې اتفاق نه و راغلی، ځکه چې مسلمانان په څه طریقه باندې دې منزله را جمع کړي، دا ګټه مسله وه. نو دغه وی عبدالله بن زید رضی الله عنه وی کله چې دا خبره وشوه او رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې یو ناقوس را پیدا کړي او
مانځه چې کله ټیم داخل شي په هغې به خلک رابلو نو وایي زه اوده ومه خوب مې ولیدو په خوب کې یو سړی راغی د هغه سره ناقوس د کټلۍ په لاس کې ده وی ما ورته یا عبدالله په خوب کې مې ورته وایي چې د الله بنده اتبیع الناقوس دا خرڅې وی هغه وایي چې په دې باندې کې ته څه وی ما ورته وایي چې ندعو به الى الصلاة په دې باندې موږ خلک مانځه ته رابلو وی راته وایي چې د دې نه غوره درته ونښیم وی ما ورته وایي چې ولې نه وی راته د اذان دا کلمات ټولو خو چې دا وایي په دې سره چې دی نو خلک رابلي لږ ساعت بعد بیا ما ته وایي چې وتقولو اذا اقمت الصلاة او کله چې مونځ قایمې یعنې اقامت وخت شي نو بیا راته د اقامت ته کلمات عبدالله بن زید رضی الله عنه وایي چې څنګه سحر شو زه په رسول الله وسلم پسې راغلم فاخبرته بما رأیت نو ما ورته خپله خبره ذکر کړه چې ما خو دې څه لیدلي نو رسول الله وسلم وایي انها لرؤیا حق دا خوب رښتینی خوب دی دا حق خبره ده دا دلیل دی په دې چې رسول صلی الله علیه وسلم هم د دې نه خبر کړی شوی دی د دې د راتلو نه مخکې او ځکه که دلته څوک دا وایي چې د بزرګانو دا خوبونه چې موږ بیانوو او د دې نه موږ په دې موږ احکام بنا کوو او جوړو پې دلیل پې دا دی نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی بله دا چې ګوره عبدالله بن زید د ځان نه نه دي ویلي ډایرکټ چې بس اذان داسې شو هغه راغی دا خوب یې رسول صلی الله علیه وسلم ته بیان کړو نو هغه ګوایي وکړه چې نو الله خبر کړی ولته د خوب هم ولیدو نو بیا ورته فقم مع بلال پاسه لاړ شه بلال رضی الله عنه پسې فالق علیه ما رأیت فلیؤذن به دا کلمات چې کوم تا ته خوب کې خوی شوي دي د هغه ته مو وښایه فانه اندى صوتا منک ځکه چې هغه ستا نه ښایسته اواز هم دی او اواز یې تیز هم دی اوازان دپاره دي سړی پکار چې اواز یې تیز خصوصا په هغه کې سپیکر یې داسې نه و نو هغه وایي زه پاڅېدم بلال رضی الله عنه پسې لاړم هغه ته مې د اذان دا کلمات خو او هغه دغه کلمات وی یعنې اذان یې ورکو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا کلمات د اذان په خپل کور کې واورېدو فخرج یجر رداءه رامنډې والی او د خپل صادرې په ځان پسې راښکودو او رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ویل والذي بعثک بالحق یا رسول الله په هغه الله مې دې قسم چې تی رالېږلی په حق سره لقد رأیت مثل ما أري ما بالکل دقه شان خوب لیدلی دی او په خوب کې مې دا کلمات لیدلي دي دا کوم چې بلال رضی الله عنه بیانوي نو رسول الله وسلم دې سره ښه خوشحاله شو فلله الحمد نو شکر د الله دی شکر یې ولې ادا کړو خبره ښه مضبوطه شو زړه دې سره ښه مطمئن شو ګوره مؤمنان وخت په وخت کوشش کوي چې ایمانی زیات شي اطمیناني زیات شي لکه ښایسته واقع په دې د چا کوم واقع په دلیل دی قرآن کې ده د یو پیغمبر د ابراهیم علیه السلام سی ویلو الله ته یا الله ته ما ته دا وښایي ته مړي څنګه ژوندي کړي د څه دپاره الله ورته وایي نه منې وایي نه منم یې خو چې دا اطمینان او دا ایمان مې ښه ډېر شي عمر بن خطاب رضی الله عنه په غزواتو کې شرکت امام نووي رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده عمر بن خطاب رضی الله عنه څومره غزوات او جنګونه چې رسول الله وسلم په خپل جنګ کې کړي په ټولو کې عمر بن خطاب رضی الله عنه و په ټولو کې و او موږ به اول دا غزواتو او جنګونو خبره کوو چې د رسول الله وسلم په ملګرتیا کې ده کړي دي بیا د ده په خلافت کې چې کوم شوي دي هغه بیا وروستنۍ خبره ده نو شروع به د کومې غزا نه کوو بدر نه غزوة بدر الكبرى او دا ورسره یاده کړي لکه څنګه چې ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې تاسو ته ویلو چې موږ ګورې د دې غزا تاریخ نه بیانوو ګورې چې یو سړی به وایي چې دا به اوس د بدر د غزا تاریخ بیانېږي او پوره تفصیل نه د هغې د بیانېدو ځای هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت دی دلته صرف په دې خبره دلیل چې عمر بن خطاب په دې غزا کې و او که چېرته مشهوره واقعه پکې راپېښه شوې و د هغې تعلق د عمر بن خطاب سره د هغې تذکره به کېږي بس نو غزوة بدر الکبرى د بدر هغه لویه غزا
او چې د اسلام تاریخ بیانې او د بدر تاریخ پکې بیان نه کړي دا نیمګړی تاریخ ته بیانې او د صحابه کرامو د قربانیانو داستان چې بیانې او په هغې کې د بدر او د بدر د غزا او په بدر کې د صحابه کرامو قربانیانې د یادې نه کړي نو داستان ته نیمګړی بیانې امام مسلم دا روایت راوړی د عمر بن خطاب رضی الله عنه وی کله چې د بدر ورځ وه دلیل دی په څه باندې ابکې و نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المشرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو ته وکتو وهم 1000 کسانو بیا خپلو ملګرو ته وکتو نو هغه تقریبا 319 کسانو نو 319 او زر کسان ښه هغوی سره اسلحه ډېره د دوی سره اسلحه هم نشتي هغه د جنګ په اراده راغلي دوی د جنګ په اراده راوتي هم نه وو نو رسول الله وسلم قبلې ته مخ کړو ځکه چې دا مسله یوازې یو ذات یې حل کولی شي چې هغه په عرش ته پاسه دی رب العالمین هغه یې حل کولی شي بل څوک یې نشي حل کولی او بیا وی دا لاسونه اوچت کړو الله ته فجعل يهتف بربه لاسونه یې اوچت کړو الله ته او یې الله ته فریاد شروع کړو او دی وی اللهم انجز لي ما وعدتني یا الله کوم لوز چې د ما سره کړی و هغه پوره کړه اللهم آت ما وعدتني ما له هغه سره که چې ته یې لوز کړی ما سره اللهم ان تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض یا الله که د اسلام دا ټولګې ختم شو نو ستا به بیا څوک بندګي نه کوي په ځمکه کې او لږي هغه موږ په تفصیل ذکر کړی دی دومره عاجزي کړې وه چې څه چل شوی د اوږو نه یې څادر ولوېدلی و ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو وی یا رسول الله حسبک پوره ده دغه ستا رب به تعالی هغه څه درکوي چې څه یې تا سره لوز کړی دی دا که پیغمبر هم دی ګوره داسې نه شي کېدی چې پیغمبر دې په خپل زور خالص په خپل زور کامیاب شوی چې څو پورې الله موږ سره مرسته نه کړي که نه موږ نشو کامیابېدی او چې کله موږ تاوانیان شو نو پوه شو چې الله موږ پرېښودي وو ځکه چې الله نه یې پرېښودی ته تاواني کېږي نه خو چې تاواني شو پوه شو چې الله سره دې رابطه کمزوري ده دغه شان امام احمد یو روایت راوړی دی انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم مشوره کړې وه د بدر په ورځ د دې صحابه کرامو سره او کتوی چې حالات څه دي ځکه چې اولنی جنگ دی اولنی غټ جنگ دی او ډېر ګران کار دی او ملګري اول پرې داسې را جمع شوي دي جنگ به کوي نو چې څنګه یې د خلکو سره مشوره وکړه چې خلکو څه وایي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسېد یا رسول الله موږ تا سره هر ځای کې ملګري یو موږ تا سره په هر څه کې یو رسول الله وسلم د هغه د خبرې نه مخ واړو هغه له توجه ورنه کړه مطلب دا چې مطلب یې ابوبکر صدیق نه دی د هغه خو رسول وسلم ته پته دا خو د هجرت په لاره ملګری راغلی دی نو عمر بن خطاب پاسېد رضی الله عنه رسول وسلم د هغه نه مخ واړو اشاره چاته و د رسول وسلم انصارو ته وه او انصارو ته په دې اشاره و ځکه چې دا نوي خلک دي چې دوی سره ملګري شوي دي خصوصا هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره لوزونه کړي وو هغه بیعة العقبه کې او دی ویلي وو یا رسول الله څو پورې چې ته زموږ علاقې ته نه یې راغلی موږ ستا ذمهوار نه یو ځکه چې ته خپل علاقه کې خو که رالې زموږ علاقې ته او رالې زموږ د کورونو منځله نو د هغه څه نه به ستا حفاظت کوو د څه نه چې موږ د خپلو کورونو حفاظت کوو څنګه چې موږ د خپلو بچو او د ښځو دفاع کوو د هغې نه زیاته به موږ ستا دفاع کوو کورونه زموږ په تا قربان ځمکه په تا قربان مالونه په تا قربان خو دا هله چې ته زموږ منځ له راشي چې مکه کې به موږ څه ستا ذمهواري والو نو رسول الله وسلم غوښته چې د دوی هغه خبره څنګه ده اوس او بیا هغوی جواب ورکو مقداد رضی الله عنه پاسېده معاذ بن جبل سعد بن معاذ رضی الله عنه جواب ورکړه
او دی ویلي یا رسول الله د هغوی ناشنا جوابونه و یا رسول الله موږ ګوره د بني اسرائیلو په شان نه یو څنګه چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ویلي چې اذهب انت وربک فقاتله تا او ستا رب لاړ شي جهادونه کوئ موږ به دلته ناست یو موږ ګوره داسې نه یو ته به راسره ځې موږ به درسره ځو او موږ به چې ته موږ ته امر وکړې که نه چې یو دریاب ته ودانګه دغه دریاب ته به درم دانګ کړو او یا رسول الله دا به په میدان باندې پته لګي ځکه چې جنګ موږ پېژنې او موږ جنګ پېژنو موږ څومره وفاداري کوو د دې پته به تاسو ته په میدان باندې ولګي او رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبرې سره ډېر خوشحاله شي ځکه چې یو طرف ته مطمئن شو ما الغرض په دې قصه کې دا و چې عمر بن خطاب رضی الله عنه دلته خبرې کړي دي دلیل په څه دی تاسو ولې ویده یې که څه او سره وو زم چې تاسو د سیرت په ویښه واورئ په خوب کې نه د دې سیرت نه فایده اخیسته غواړي عبرت یې اخیسته غواړي دا قصه صرف زه تاسو ته نه بیانوم هر ټکي ته سوچ پکار دی چې دا څه شوي دي ولې شوي دي څنګه شوي دي او زما او ستا حال څه دی دا یو داستان بیانېږي او ته اوده پروت یې فایده څه شوه د دې نه ښه دا دی چې زه د هر څه راټول کړم او زم او تاسو هم زه اوده شئ زه به هم اوده شم زم چې د سیرت په ویښه واورئ او چې کومه خبره ته زه ذکر کړم د هغې جواب راکوئ اگر که غلطي خو جواب راکوه چې پته لګي چې او دا سړی ویښ دی اوري امام مسلم یو روایت راوړی دی هم د انس بن مالک رضی الله عنه راوړی وی عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کړې وه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان یرینا مصارع اهل بدر بالامس رسول صلی الله علیه وسلم وی موږ ته د مشرکانو د مردارېدو زیم ښوولی و د بدر په میدان کې او داسې ویلي و هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله کله وغوښته نو پلانې دلته مردارېږي کله وغوښته نو پلانې دلته مردارېږي الله تعالی زینه ښوولي هغه وی فوالذي بعثه بالحق په هغه الله مې دې قسم چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق سره رالیږلی دی ما اخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځای چې رسول الله وسلم ښولی و که نه نه د هغې نه مخکې شوي دي او نه شاته شوي دي په هغه ځای کې مرداران شوي دي دا هم دلیل دی په څه باندې نه دلیل دی په څه موږ د رسول الله وسلم خبره خو نه کوو بارک الله فیک عمر رضی الله عنه په دې غزا کې زه د رسول الله وسلم معجزات خو نه بیانوم موضوع ته سوچ کوئ خبره ټوله د عمر بن خطاب روانه د خبرې لب او مغز هغه عمر بن خطاب دی ښه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی د قتاده هغه وایي انس بن مالک موږ ته دا قصه ذکر کړې وه د ابو طلحه الانصاري رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا چې کله ختمه شوه نو امر یې کړی و چې څلېرش مشرکان من صنادید قریش چې هغه د قریشو په مشرانو کې چې دا راوړي او یو کوې ورته ښوولی وي دې په دې بدر کې کوې وي دې ته ګزار کوي څلېرش کسان حالانکې دې کې مردار شوي څو دي اویا کسان دي خو دا څلېرش مشران دي نو دې کوې ته چې ګزار کړي دا مشرانو کوم چې مشران مردار شي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم عادت و چې هغه به کله یو ځای کې جنګ وکړو د یو قوم سره نو بیا به هلته 3 شپې تېرولې دا موږ سیرت کې دا خبره ذکر کړې د دې دپاره چې خبره ښه پخه شي او بل دا چې خوا او شا کې کوم کافران دي نو چې د هغوی په زړونو کې رعب هغه ښه ډېر شي بدر دا غزا چې کله ختمه شوه رسول الله وسلم 3 شپې هلته تېرولې نو دې 3 ورځې ووې کله چې دا سورلۍ د ټولو خلکو هر سړي خپله سورلۍ تیاروله سامانونه وتړلی شو نو هغه روان شو چې روان شو داسې یو طرف ته نو بعض ملګري پسې هم روان شو چې یاره رسول صلی الله علیه وسلم څه دپاره ځي نو راغی د دغه کوهي په غاړه باندې ودرېدو فجعل ینادیهم باسمائهم واسماء آبائهم نو هر یو ته آواز کو
او د هغه د پلار نوم به یې اخیستو، یا فلان ابن فلان و فلان ابن فلان، پلانیه او د پلاني زویه، پلاني او د پلاني زویه. بعضو روایتونو کې دغه نومونه هم راغلي دي. وی داسې ویلو چې یا ابا جهل ابن هشام، ای ابو جهل، یا امیه ابن خلف، یا عتبة ابن ربیعه، یا شیبة ابن ربیعه، او داسې نومونه یې ذکر کړي د دې مشرانو چې کومو مسلمانانو ته سخت تکلیفونه ورکړي، هغوی باقاعده نوم اخیستی دی. څه یې ورته وي؟ دی ورته وي أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ من خو هغه څه رښتینې وموندل د څه چې موږ سره الله لوز کړی، خو تاسو هغه څه وموندل که نه د څه چې سره الله لوز کړی، یعنې هغه عذابونو له ورلی که نه، جهنم له ورلی که نه. نو عمر رضی الله عنه آواز وکړو یا رسول الله ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، دا الله رسول داسې بدنونو سره لګیای چې به وکړي سا نشته. یو روایت کې راځي عمر بن خطاب ورته وی یا رسول الله کیف یسمعوا وانا یجیبوا وقد جیفوا، د الله پیغمبر دوی به څنګه واوري ستا خبره او څنګه به تاله جواب درکړي او هغو خو ختم شوي دي، بدنونه یې خراب شوي، ساتې وتې. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی زما دې په الله قسمي ما انتم باسمع لما اقول منهم، دا دوی چې څنګه زما دا خبره اوري که نه د هغې نه زیاته تاسو نه اورئ، څنګه چې تاسو اوري دقې شانې دوی اوري. دلته غټه مسله بیانېږي، څه مړي اوري او که نه. نو اصل دا دی چې مړي نه اوري، او د هغې دلیل هم دلته دی. کوم ځای کې دی؟ عمر رضی الله عنه ورته یا رسول الله مړي دي، معنی دا چې رسول صلی الله علیه وسلم دا عقیده دوی ته ښوولې ده او د قرآن نه یې زده کړې ده چې اصل دا دی چې مړي نه اوري الا هغه ځایونو کې چې الله یې وغواړي، نو دلته الله غوښتلی وه. بس ما بل اوس دا خبره وکړه که نه په هغه عمدة الاحکام په درس کې چې ګوره زمونږ دومره ایمان دی، دومره علم دی، څومره چې راته الله ویلي او د الله رسول ویلي. اوس الله راته قرآن کې یو څو ځایونو کې ویلي دي، رسول صلی الله علیه وسلم په یو څو حدیثونو کې وایي چې مړي نه اوري، دا اصل دی زموږ په ایمان دی. یو څو ځایونو کې عام مړي م اورېدی شي زموږ په ایمان دی، لکه چې خښې کې او د قدمونو د اواز اوري، دا خو عام مړي م اوري. منکر نکیر سره چې دی خبرې کوي خو د هغوی خبرې اوري که نه، زموږ په ایمان دی او زموږ په دین ایمان دی چې بعض مړي په بعضو ځایونو کې خبره اورېدلې ده، لکه دا یو سړی څنګه د جیب کې کېده، غاړه صحیح نه ږدي قرآن او حدیث ته، قرآن او حدیث ته چې صحیح غاړه ږدي دی څنګه منګه نه کوي. ورب الکعبه که موږ ته دا خبره څه عجیبه ښکاري، زموږ رب زورور ذات دی، دا چې کوم مړه شوي دي په دې کوهي کې پراته دي، دوی له د دې مرګ نه مخکې د اورېدو طاقت هم هغه رب ورکړی او دوی له په دې کوهي کې د مرګ په حالات کې د اورېدو طاقت هم هغه الله ورکړی دی، لږ ساعت له یې ورکړی او دې دپاره چې ذلیله شي. بس ختمه نه شو خبره. که نه مناظره پې وکړو، کنځلې وکړو، بدې ردې وکړو، ټوپکې به راوالو، تماچه به راوالو، ته د خپل مولا زنده‌باد وایه، زه به د خپل وایم، زمونږ هغه په حق دی، ته به زما هغه په حق دی، بیا به په یو بل پسې مونځ نه کوو، بیا به فرقه جوړه شي حیاتي او مماتي، بیا به یو بل ته کافران وایو، بیا به یو بل ته ګمراه وایو، بیا به د یو بل سره رشتې نه کوو. چې کله انابت په سړي کېږي نو د هغه مسله په یو دوو ټکو کې حل کېږي. الحمدلله. غزوه احد ته غزا ناشنا واقعه ده او دا داسې واقعي دي، د بدر دا غزا شوه، د احد دا شوه، د خندق دا شوه او داسې دا نورې به پسې هم بیانوي ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ټول سیرت عجیبه دی او هر یو واقعه چې اوري د هغه بلې نه په تا زیات اثر کوي. بیا چې هغه زړه واوري هغه د باندې دیني وي نه زیات اثر کوي ځکه چې ټول د ایمان نه ډک داستان دی او د قربانیانو داستان دی او دا هغه قصې دي چې سړی به مړیږي نه په اورېدو
او نه مړیږي دی به بیانېدو. د عمر بن خطاب موږ ساول پرې راورسو یاره واړه واړه وو او د پلار او مور نه دا په اوله کې اورېدلي وو عمر رضی الله عنه ابوبکر صدیق او د هغه وخت نه دا ورو او دومره ورته په شوق کې یو کنه چې کله دا قصې بیانوو لکه د سره چې مونږ دا اورېدلي نه وي. دې سره باندې خوږه لګي. دا هسې نه لګي په سړي باندې، هسې نه لګي. ګوره که تاسو وایئ چې دا خو یو قصه ده، زه درته د بل سړي قصه کوم د عام سړي، تاسو راپسې راپاسئ او راته به وایئ چې د الله بنده بس دی نو بس دی ګنټه ستا وشو. خو چې کله د یو شخصیت قصه تعالی مزه درکوي که نه، او دا صرف صحابه کرام نه وي، د هغو خو اوچت مقام د تابعینو واقعات شو، د اوسني دور پورې د علماو واقعات شو. سړی نه تنګېږي. دا ورکړه د الله د طرف نه ده. دې سړي له د خلکو په زړونو کې داسې مقام ورکړی دی چې د ده د تاریخ او سیرت په خلکو باندې خوږ لګي. احد غزا عمر بن خطاب رضی الله عنه په دې کې و، خصوصا په هغه ځای کې ورسره ولاړو. کوم ځای کې؟ کومه سخته راغلې وه؟ نه، اواز شوی و چې رسول صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی. د لویه سخته راغلې وه په مسلمانانو باندې. او د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو څو کسان پاتې شوي. هغه کم کسان چې د هغه سره خوا کې پاتې شوي، ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې دا خبر ذکر کړی چې ابوبکر پکې و او عمر بن خطاب پکې و، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبید الله، الزبیر بن العوام، الحارث بن الصمه رضی الله عنهم، او یو څو نور صحابه کرام. تفصیل به په کوم ځای کې واورئ؟ سیرت کې که ستړي کېږئ نه. د احد غزا به راواړوئ، هلته به واورئ چې دا څه قصه شوې وه. یو ناشنا واقع د احد په غزا کې هغه دا ده، کله چې د احد دا غزا ختمه شوه او مسلمانانو په یو غار کې پناه واغسته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره بوتو چې هغه زخمي شوی او هغه سره یو څو صحابه کرامو یو ځای کې پناه واغسته. نو ابو سفیان راغی، ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه. په دې ټیم کې کافرو او الله چې چاله توفیق ورکړي، دا هغه سړی دی چې په اکثرو جنګونو کې د مسلمانانو په مقابله کې مشر دی، خو چې الله ورته توفیق ورکړو نو اوس ورسره موږ رضی الله عنه وایو. رضی الله عنه، ابو سفیان رضی الله عنه، چې هغه په هغه ټیم کې د قریشو قایدو او هغه چغې شروع کړي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه لیدو، دا مشران صحابه کرام. افی القوم محمد، محمد شتی که نه صلی الله علیه وسلم. دغه د کار سړی دا دی، دا څومره چې دا جال خور شوی دی که نه، او دا څومره چې دا جاښه ګرمه شوې ده، دا د دې سړي دپاره ګرمه ده. که دا سړی درته درکړو ټوله قصه ختمېږي. لکه لږ ساعت مخکې ما دا وویل چې رسول الله وسلم سره یې شاګردي نه وی کړې، نو عمر به نن عمر فاروق نه وی، ابوبکر به ابوبکر صدیق نه وی، دا تاریخ به نه وی. نو د کار سړی دا دی، دا دومره اوږد سفر چې قریشو کړی ستاسو څه خیال دی چې دا په بل چا پسې راغلي دي؟ دا په دې سړي پسې راغلي دي. او ځان نه داسې سړی جوړ کړه چې سم د کار سړی، چې ملګري هم په تا ډاډوي او چې دشمن هم ګزار کوي ستا په خاندان او په قبیله او په تای کوي. داسې سړی ځان نه جوړ کړه. داسې سړی ځان نه مه جوړوي چې ملګري مو وي پلانې راخوا که لرې که، او دشمنان دې څه وي پلانې مړه نه وي، په ده به څه ګزار کوې، په ده که دې ته مړ هم کړې او که دې ته راګیر هم کړې څه کېږي خو نه. داسې قیمتي سړی د ځان نه جوړ کړه ده نه، چې د ملګرو په نظر کې هم قیمتي او د دشمن په نظر کې هم قیمتي. ځکه چې څوک د چا نه څوک ختموي که نه، نو د کار سړی ته ختموي، د سر سړی ته ختموي. عام کدو کریله سړی ته نه ختموي. په کدو کریله باندې څه کوي؟ ښځې څوک ختموي په جنګونو کې، ماشومانان څوک ختموي، بوډا باندې څوک څه کوي چې ختموي، خو د کار سړی ختموي که نو ځان نه داسې سړی جوړ کړه. او ما پیر تاسو ته ویلي وو ځان نه داسې سړی جوړ کړه چې ستا وجود هم اثر کوي او ستا نه وجود هم اثر کوي. چې مجلس کې ته ناست یې که نه، چې پته لګي چې پلانی ناست دی، او چې ته مجلس کې نه یې که نه، چې دا مجلس سوړ پروت وي چې پته یې لګي چې پلانی پکې نشته. او دې ته رسېده ګوره ګران کار دی، الله په توفیق سره کېږي.
خو زړه به نه بیلې. دا تاریخ کې چې څومره ګډ خلک راغلي دا زما او ستا په شان انسانانو، خو الله ورله توفیق ورکړی دی، بیا د هغې نه به دوی خپل محنت کړی دی، ځکه الله دغه ځي ته رسولی دي. نو د کار سړی دلته څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم دی په سر کې 3 پیرې دا چغه وواله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا تجیبو، اواز به نه ورکوئ، جواب به نه ورکوئ. بیا وی افی القوم ابن ابي قحافه، ابو قحافه زوی شتي که نه ابو بکر صدیق، دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د کار سړی دی په دې امت کې. او افسوس په دې راشي چې مسلمان یې ونه پیژني او په هغه ټیم کې چې هغه سړی مشرک و هغه ته په ټیم پته و چې دا پکې د کار خلک دي، ټول د کار دي، خو دی هغه جړله ده. 3 پیرې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب به نه ورکوي ګري ناسو. په 3 پیر کې فی القوم ابن الخطاب، د خطاب زوی پکې شتي 3 پیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجیبو. ابو سفیان واپس شو په زور یې دا وی اما هؤلاء فقد قتلوا، دا خو مړه شوي دي، دوی نو خو الله خلاص کړو، او که دا ژوندي وی خو جواب به راکړی. فلم یملک عمر نفسه، عمر رضی الله عنه برداشت ونه شو. او روایت کې داسې راځي چې امام احمد راوړی چې عمر بن خطاب رسول الله وسلم ته وی یا رسول الله دا جواب ورنه که وی ورېږه. نو په چغې ورته ووی کذبت یا عدو الله، د الله دشمنه دروغ دي وی، ابقى الله عليك ما يخزيك، هذا چا په لاس چې به د الله شرموي هغه لا ژوندي دي، صبر وکړه، یو هم نه دی مړ. نو دا دلیل دی په دې باندې چې عمر رضی الله عنه سره و، داسې چې بل طرف ته لاړ شي. احد کې عمر رضی الله عنه و او په خاصو کسانو کې. غزوه خندق مشرکان ناغلي او مدینه راګیره کړې وه. ډېر وخت مشرکان لکه د مدینې خوا کې پراته خو کامیاب نه شو. د څه د لاسه نه کامیاب شوي؟ د خندق د لاسه، د دې کندې د لاسه. نو دوی بیا مشوره وکړه مشرکانو چې سحر به داسې کار کوو چې په جمع به یو حمله کوو. لکه نور خو دا قصه ډېره اوږده شو. نو د شپې هغوی راولګېدو دا لښکرې ټول برابر کو، فباتو یعبئون اصحابهم، ملګري د شپې برابر کو ټول، او سحر به د نور د راختو نه مخکې چې موږ ځایونه نیولي او شروع به کوو. بیا دوی دا کسان تقسیم هم کړو او رسول صلی الله علیه وسلم خپل ملګري هم تقسیم کړو. او دی ورته ووی وی لوز د مرستې د سره کوم د الله د طرف نه که صبر وکړو. او دی ورته په دې وایي ځکه چې ګران کار دی او موسم د جمعې دی او صحابه کرام ډېر لږ دي د مشرکانو په مقابله کې. او غټ مشکل څه دی؟ نه د خوراک ناهمه، یخنۍ ناهمه، د دې ناهمه مشرکان ټولې شي، د دې نه اهمه، د دې نه اهمه، د دې نه اهمه. رسول صلی الله علیه وسلم دی او کورونه دي، بارک الله فیک، او کورونه کې زنانه، ماشومانان، بوډاګان ټول ناست دي. نو دا ګران کار دی او غټه مسله ده. خو دا سړي الله پیدا کړي دي دپاره او دا مناسب و دغه ځي سره، دا زما او ستا کار نه دی. یعنې هسې ارمانونه خو موږ کوو چې هغه زمانه کې وی، خو نور که حقیقت لی را شو کوم ځای کې موږ او کوم ځای کې هغه داسې قصه به موږ باندې راوله والله چې د یرې نه به ریجېدلي وي داسې. نو دغه سړي د دغه ځي سره مناسب و او الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي. نو مشرکانو داسې چلو کو چې دا خندق یې د هر طرف نه راګیر کو، او په کومه قوبه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست هغه دپاره یو خیمه لګېدلې وه، او دا د هغه طریقو جنګونو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یو ځای کې خاص خیمه لګېده، د هغه ځای نه به هغوی ته اوامر راتلو داسې وکئ داسې مه کوئ. نو دوی یو په دې لښکر کې یو څو کسان تیار کړي، یو کتیبه چې تاسو به په دغه خیمه باندې حمله کوئ. او د هغې مشر خالد بن الولید رضی الله عنه، دې وخت کې لا مسلمان شوی نه دی، خالد بن الولید مشر. نو په دغه ورځ چې جنګ شوی دی که نه، سحر نه شروع شوی د دې ته غوږ کېدی.
سحر نور راختو سره شروع شوي ده او د شپې پورې دا مشرکان او مسلمانان لګیا وو او په یو بلې دا کشي ویشتو دا کشي ویشتو دا نیزې ویشتې خو څه داسې نتیجه یې راونه وته او مسلمانان دومره مصروف وو چې په هغه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم او ملګرو نه د مازدیګر مونځ دومره لیټ شو چې نور پکې ډوب شو او دې ټیمه پورې د صلات الخوف مسله لا شریعت کې نه و راغلې چې د جهاد په دوران کې به د یرې مونځ څنګ کې هغه نه و یعنې مونځ به دقه په خپله طریقه و نور ډوب شو او بیا مشرکان لاړو خپلو ځایونو ته رسول صلی الله علیه وسلم واپس راغی خپلې خیمې ته مسلمانان خیمې خواله ورلو او اسید بن حضیر رضی الله عنه هغه ته رسول الله وسلم دا ذمهواري ورکړه 200 مسلمانان یې ورسره ورکړو وایي ته به د خندق چوکیداري کوې خالد بن الولید رضی الله عنه واپس حمله وکړه په داسې ټیم کې چې مسلمانان په غفلت کې وو او دا د هغه هوښیارتوب دا داسې یو کس پاتې شوی دی په تاریخ کې عربو په تاریخ کې چې دی په جنګونو کې سخت پوهه او ماهر سړی و نو ده دا سوچ وکړو چې راشي هر څه به غلی شي او بیا به پرې حمله وکړو نو بیا یې پرې یوه حمله وکړه او څه وخته پورې بیا دا فریقین د یو بل سره لګیا او په دغه ټیم کې وحشي ابن حرب چې راولګېدو طفیل ابن النعمان هغه په یو غشي باندې وویشتو او د هغې د لاسه هغه شهید شوی و الغرض د سیرت نه بیانوم جنگ د دوی په منځ کې اعصابي جنگ شوی دی یو بل له مخامخ ډېر نه دي ورغلي یو بل له مخامخ یعنې توره دا یو بل سره مخامخ نه دی استعمال شوي او وخت په وخت به هغوی جاسوسان هم رالېږل د مسلمانانو د حالات پرې معلوم مقصدي خبر هغه دلته دا ده په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هم د حدیث د جابر رضی الله عنه وی عمر بن خطاب رضی الله عنه په هغه ورځ راغی د خندق په ورځ بعدما غربت الشمس چې کله نور ډوب شوی فجعل يسب كفار قريش او قريش ته لعنت په قريشو لعنت وي او خيري وتكوري ويا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب يا رسول الله ويا الله دوی تباو برباد کی مازدیګر مونځ رانه دومره لیټ شو چې نور پکې ډوب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته امام نه دی کړی عزیزه حیران مې دې خلکو د ایمان ته په جهاد کې داسې ګورې د ځان غم نشتی د بچو د کور نشتی غم دا دی والله دې تباه و برباد کړي هغه نور پکې ډوب شو موږ پکې مازدیګر مونځ ونه کړو او موږ فیسبوک ته او لوبو ته او مزدورو ته ناست یو په هغې کې نښتې موږ نه مونځ یو والله که څه پروا یي زما نه مونځ لاړ دا سړی په جهاد کې دی دا عذر د ده دا به قبول نه وي د الله په نس قبول دی که نه که نه دی قبول لکه خالد بن الولید رضی الله عنه به کله نه کله قرآن راواغستو په ژړا به شو او دې قرآن ته به وي جهاد تا نه مصروفه کړي وي اوس دا عذر دی یعنې که الله ورته وایي چې خالد تا تلاوت داسې ډېر زیات دې نه کوو دا دې چې وایي چې مصروفه کړی د ده همسې تلاوت وي خو دې هغې ته هم لږ وایي نو دا عذر دی نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو ما څه دپاره دا واقعه ذکر کړه عمر رضی الله عنه غزا د بنو المصطلق د دې تفصیل هم په سیرت کې شوی دی او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی جابر رضی الله عنه وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په یو غزا کې وو يرون انها غزوه بني المصطلق دغه غزا و چې هغې ته بنو المصطلق غزا ویلی کېږي او په دې کې یو ناشنا واقعه راپېښه شوې وه په انصارو په مهاجرینو کې یو کس راولګېدو په انصارو کې یو کس لی په دې شا باندې ګزار ورکو او د دوی نومونه دې سره راغلي دي بعضو علماو تاریخ کې ذکر کړي دي وی دا مهاجري چې و د ده نوم جهجاه ابن سعید او د دې انصاري نوم سنان ابن وبره الجهني رضی الله عنه نو دې راولګېدو هغه لی ګزار ورکو هغه انصاري چغه کړه انصار یې راوغوښتي ټول او هغه مهاجري چغه کړه یا للمهاجرین هغه ټول مهاجرین راوغوښتو
رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده وایي ما بالو دعوه الجاهلیه دا څه د جاهلیت ته چغې زه اورمه د قومیت چغه ده د جاهلیت چغه ده ګورې د عصبیت چغه ده شریعت دا نه غواړي قوم له خدمت کول د قوم تاریخ بیانول د دین شریعت ته نه منع کړی بلکې تا ته وایي چې داسې وکړه خو د قومیت چغه او په دې بنیاد دوستي دشمني دا جاهلیت دی او دا عصبیت دی چې الحمدلله اسلام دا دعوه او دا چغې دړې وړې کړي دي رسول صلی الله علیه وسلم دا څه قصه ده نو ورته وویلی شي یا رسول الله مهاجرینو کې یو کس راولګېدو انصار ورسره وران شو ګزارې وله ورکړو هغې سره دا قصه جوړه شوه رسول صلی الله علیه وسلم وایي دعوها دا چغې پرېږدئ فانها منتنه دا پلیتې چغې دي دا ګنده اواز دی دا د جاهلیت اواز دی دا کارونه مه کوئ قومونه د یو بل سره جنګوئ د قومونو دپاره چغې او عصبیت دا د دې نه منع وکړه جابر رضی الله عنه دا خبره ذکر کړې ده مخکې پکې بیا دا خبره ده وایي دا مهاجرین چې اوله کې مدینې ته رالو دا لږ بیا مهاجرین ډېر شو نو عبدالله بن ابی بن سلول ته پکې چې دا خبره ورسېده نو هغه ته ښه موقع میلاو شو هغه ته موقع میلاو شو چې یاره راشه اوس د انصارو ته منافق سړی په څوکۍ ناستي دی معمولي خبره ګوري نو هغه چغې شروع کړې ما تاسو ته ویلي نه چې دوی باندې خرچې مه کوئ خرچې م پې وکړي نن دا به تاسو یې ګزار وکړو او یې خپل سپی سورب کو بیا به تا ګزار کوي دی د انصارو ته وایي چې د مهاجرینو په خلاف راپاسي نو دا خرچه بنده کوي دا خلک ټول تښتي دلته د خوراکونو ته پراته دي او دا اوس هم د بېدینو او د منافقانو د دیندارو خلکو په مخ کې باره کې تکه نظریه ده ټوله دغه قصې د دوی بس او دومره دا بعض بېدینه که نه چې د دینداره سړي باندې که روپۍ د دنیا پې نه پیرزو نو روپۍ دی پې نه پیرزو او که ورسره څه ویني بچداري بس که دی تقوادار وی ده سره به دا وي تقوادار موږ هغه چا ته وایو چې سهار ماښام راځي ما ته دوا سلام کوي او زه ویله داسې یو روپۍ ورته داسې ګزار کوم واله مولوي صاحب واله مزې کوه ګوره څومره تقوادار دی نو هغوی هم دا وي منافقانو د هغه زمانې ویلي وو وایي دا خرچې بندې کوي دا مهاجرین ټول تښتي او بیا دا خبره وکړه وی پته و به مدینه کې ولګي چې زه عزتمن مدینې ته کله ورسېدم که نه نو زه به تې دغه ذلیله وباسم رسول الله وسلم یې یادوم الله رب العزت دا واقعه سورة المنافقون کې ذکر کړي دي ته اشاره کړې ده هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا دا هغه منافقان دي الله وی دوی دا خبره کړې وه چې خرچه مه کوئ په هغه چا باندې چې د پیغمبر نه ګیر چاپېره ناست دي تر دې چې دوی ټول وتښتي خو دا نه دي پوه الله څه وایي ولله خزائن السماوات والارض الله وایي دې کمقلانو ته دا پته نشته چې خزانې د ځمکو د اسمانونو هغه ټولې د الله په لاس کې دي نو که دوی خرچه بنده کړي دا خو ځان له بخیلان دي دا خبیثان دوی خو روپۍ په خپله د الله په دین کې نه لګوي دوی که خرچه بنده کړي نو مهاجرین به د لوږې نه مړه شي دوی خرچه کړي کوم ځای کې دی چې لا وایي بند یې کا بنده خو به خرچه هله کې چې کړي دي که نه نو ته خرچه بندې کمه یې وه په دوی باندې او بندې که که نه زر پیرې بنده که ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون الله منافقان په دې نه پوهېږي او داغه خلک دی الله وی دوی دا خبره ذکر کړې وه لئن رجعنا الى المدینه که موږ مدینې ته لاړو ليخرجن الاعز منها الاذل نو عزتمن به رالګي ذلیله به تې وباسي او دقه شان شی وه عزتمن تې ذلیله ویستی دی خو چا چې ځان ته عزتمن وي هغه ذلیله و او هغه چا ته چې ذلیله وي هغه عزتمن و نو دوی دا خبره ذکر کړې
الله سوي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزت خاص د الله دی، د الله د پیغمبر دی او د مؤمنانو دی. نو عزت چې ټول د الله په لاس کې دی، خو د الله مرضي دی چاله عزت ورکوي. دې څنګه ځان ته عزتمن وایي؟ هغه سړی چې ځان ته عزتمن وي هغه په شرمونو وشرمېد، او هغه کومو مسلمانانو ته چې بې عزته وي که نه، د هغه مسلمانانو الله یو داسې نوم خور کړو چې اوسه پورې د اسلام ته وګوره او د اسلام د تابعدارو ته وګوره. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. خدا یاد کا فائدہ عزت د الله دی، عزت د الله د پیغمبر دی، عزت د مؤمنانو دی. تفصیلی دیسی دی، عزت د الله سره دی، الله عزت ورکړی پیغمبر له، او کومو مؤمنانو له چې الله عزت ورکړي هغه عزتمند دي. دا نه چې هر مسلمان بس کلمه ووایي به دی عزتمند دی، نه، خاص عزت سړي ته هله میلاویږي چې الله یې ورکوي. لږ ساعت مخکې ما ذکر وکړو که نه چې دې خلکو له الله دومره عزت ورکړی دی چې د دوی تاریخ چې اوري هم سړي له خوند ورکوي. ته عزت میلاویږي په زور، په پیسو، په ښایست، په قوم؟ نه، دا عزت یو عرش والی ورکولی شي بس. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او یا الله عزت چې ته چاله ورکې او چې ته چاله ذلت ورکې، هر څه د هغه په لاس کې دي. خو الله ولکن المنافقین لا یعلمون. منافقان په دې نه دي پوه چې دا خبره کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېده. عمر رضی الله عنه دا خبره واورېده چې عبدالله بن ابی دا خبره کړې ده. یا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول الله اجازت راکړئ د دې منافق نه دا سټ به اوس زه جدا کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عمره پرېږده، دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. خلق به بهر بیا خبرې کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني، ځکه ظاهره کې سړی د اسلام په جامه کې دی. بهر خلک څه خبر دي چې منافق پکې کم یو دی او رښتینی مؤمن کم یو دی. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هوښیارتوب دی. او ولې به د انسان نه هوښیار چې الله غوره کړی د پیغمبرۍ دپاره دی. دومره جوور سوچ یو دې خبرې ته چې خلک به بیا دا وایي چې دا څنګه پیغمبر دی، دی خپل ملګري وژني. نو څوک به بیا اسلام ته نه راننوځي، یریږي به چې یاره کیدای شي سبا له ما هم مړ کړي لکه څنګه چې پلانې مړ کړی. نو دا واقعه دلیل په څه دی چې عمر رضی الله عنه په دې غزا کې و. د دې نه بعد غزا د حدیبیه یا صلح د حدیبیه و، هغه بیا ډېره ناشنا ایماني واقعه ده. هغه به پرېږدو را روان درس ده او را روان بیان ده. الله سبحانه وتعالی دې من د صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له هم داسې عزت راکړي لکه څنګه چې دوی له ورکړی. او الله رب العزت دې موږ د دنیا او د آخرت د ذلت نه وساتي. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ هم ښه تذکره په آخرنو کې او په وروستنو کې پرېږدي. او الله رب العزت دې زموږ ښه تذکره پرېږدي. او الله دې موږ د دې نه وساتي چې زموږ د مرګ نه بعد زموږ بده تذکره پاتې شي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.